علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ما پوښتنه کړې ده چې په ښځه باندې غسل په څو شیانو باندې لازمیږي. یو هغه دی چې ښځه د خپل خاوند سره جماع وکړي، په دې باندې غسل لازمیږي. او کوم چې دا د ښځو مریضه ورسي د هغه څه پاک سي غسل پر لازمیږي. او بل چې د دې اولاد وسي هغه څلوېښتي یا نفاس یې ختم سي نو بیا پر دې غسل لازمیږي. او دغه رنګه که په خوب کې شیطان خطا ایستله پر دې باندې غسل لازمیږي. ام سلمه راته نه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته یو ښځه راله، بیا وویل چې یا رسول الله خو له حق نه شرمېږي، نو آیا په ښځه باندې غسل شته چې دا احتلام موضوع ته پېښ شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وویل حاشیة التحتوي على المراکل الفلاح صفحه 101 فصل ما يوجب الاغتسال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.